الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا اسم الله بكرة وأصيلا محترم مسلمان بيان ذكر سنن فأصابهم وفاش منه أسف الفسباء وكل خبره ذكر کو متعلق کے کتابونه په ډېر څه لیکي خو دا چې کوم ذکر بهتر ده په کوم ذکر انسان ترقي کوي نو یې د ذکر طریقې خو ډېرې دي د هرې طریقې خاوند چې دا څلور طریقې مشهوره دي د بیان هر یوه دا وي چې دوام چې په ذکر وشي سړی خدای پاک ته په رسېږي دا دوام په ذکر همیشهتوب په ذکر خدای پاک ته د وصول یاد ده او نه ذکر د خدای پاک نه د لرې کېدن سبب ده خو ذکرونه څوک په لا اله الا الله سره ذکر ورکوي څوک درود شریف خلکو ته وایي چې درود شریف وایي دا ذکر کوئ څوک استغفار ورته وایي چې دومره وارې استغفر الله وایي دا ذکر کوئ ټولې طریقې د ذکر دي شته په احادیثو کې ثبوت ته د ټولو خو لیکن بعضې مشایخ کرام لکه د نقشبندي هغه ذکر د اسم ذات کوي چې تاسې الله الله دا ذکر ډېر کوئ د دغه ذکر ثبوت د قرآن او د حدیث نه چې دا خپل ملګرو ته د خپل ذکر عظمت څه معلوم شي یو ځای کې آیات مبارکه کې رب کریم دی واذکر اسم ربک وتبتل الیه تبتیلا د الله نوم یادوه او په محبت کې د ټولو شیانو نه تیر شه او توجه یو الله طرف ته وکړه چې په نافله مقام ته اشاره ده وتبتل الیه تبتیلا دا زړه کې دومره ذکر ته ځای ورکړه وجود کې دومره ذکر ته ځای ورکړه چې د نورو شیانو مینه محبت په زړه کې ذاتي پاتې نه شي کله وایي رب کریم واذکر اسم ربک بکرة واصیلا ته د الله نوم یادوه سهار و بیګا د سهار و د بیګا تخصیص د دې په خاطر کېږي چې د سهار د لمانځه نه وروسته تر ماښامتوب پورې د مازدیګر د لمانځه نه وروسته تر ملوېدو پورې ماښامه پورې دا ډېر قیمتي اوقات دي نیکو انسانانو ته د غټو رتبو انسانانو ته خدای پاک په جنت کې خپل دیدار په دغو دوو وختو کې ورکوي چې کوم انسان په دغه اوقاتو کې ذکر ډېر کوي د سهار او د مازدیګر په اوقاتو کې د دنیا د ورځې په انداز په جنت کې خدای پاک دغه انسان ته دوه وارې خپل دیدار ورکوي چې تر ټولو نعمتو د جنت د الله په دیدار کې ډېر لوی لذت او خوند د الله تعالی دې موږ ته نصیب کړي خو چاته به په جمعه کې یو وارې دیدار وي چاته په ډېرو شپو کې هغه د انداز د عشق او د محبت وجه ده نو دا سهار و مازدیګر اوقات که سړی داسې یې چې په ذکر کې مشغول کړي نو د دغه برکت په دا وي چې خدای پاک په قیامت کې په دغه وختو کې په جنت کې خپل بندګانو ته خپل دیدار وکړي اوس په دواړو ځای آیتو کې راغله چې تاسې نوم د الله یادوئ مفسرین لیکي په ټولو نومو د خدای پاک کې دغه نوم د الله چې لفظ د الله ده دا سلطان د اسماو ده د ټولو نومونو پاچا ده حتی حضرت سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله حضرت امام طحاوی رحمه الله او عام علماء عام اولیاء ابن عابدین صاحب لیکي چې دوی وایي چې دغه اسم اعظم د خدای پاک ده علامه خلیلي لیکي چې د حضرت امام صاحب په نزد د امام کسائي امام شعبي
د غټو غټو محدثینو لکه امام نووي مناوي د دغو ټولو رایه دا ده چې د جمهورو علماو په رایه دغه نوم د الله چې دا لفظ د الله دا اسم اعظم د خدای پاک ده او د الله اسم اعظم هغه نوم ده چې سړی په صحیح طریقه باندې ذکر پوخ کړي چې بیا خدای پاک ته هره دعا کوي الله تعالی ته هغه ذکر چې وشي خدای پاک هغه دعا قبلوي د دنیا او د آخرت سعادت خوشحالي سره ته نصیب کېږي دا وایي هغه نوم ده چې دغه اسم مفرد څوک خپل زړه کې ځای کې ډېرې ذکر کوي چې په زړه کې د نورو شیانو محبت نه پرېږدي بیا هغه د انسان بشري صفات دا ټول ختموي انسان په طبیعت کې بخل ده د انسان په طبیعت کې حرص ده د انسان په طبیعت کې محبت د دنیا ده د انسان په طبیعت کې محبت د کرسۍ ده د انسان په طبیعت کې محبت د جاه و جلال او د شهرت ده چې خلک د ما صفت وکړي د ما د عزت وکړي د انسان په صفات کې داسې شیان دي چې سړی د الله نه لرې کوي خو چې دغه نوم وایي د الله په زړه کې په واقعي توګه باندې جاري شي کوشش او محبت منت او هغه تکلیف پورې تېر شي په محبت باندې وکړي بیا دا نور ټول محبتونه سوځي د انسان دا بشري صفات ټول ختموي او دغه انسان بیا د زړه په سترګو الله ته وایي ګوري چې دغه ته حالت مشاهدې ویل کېږي حالت مشاهدې الله په دنیا کې دیدار ده ممکن نه د اهل سنت والجماعت برای خو واقع نه ده د نبي رسول الله په شان کې څه اختلاف شته د معراج شپې خو نور انسانانو ته چیرې په دنیا کې نه ده واقع شوی خو د زړه په سترګو چې دغه ته مشاهده ویل کېږي سترګې پټې هغه د الله د انواراتو دیدار کوي دغه ته مشاهده وایي چې کله دغه زړه د خدای پاک په ذکر کې مستغرق شي عشق و محبت تام شي بیا دا زړه په خپلو سترګو الله ته ګوري وچ معشوقه محبوبه یو الله شو بیا بل طرف ته ذاتي نظر نه اړوي په یو قول چې الله تعالی دیدار حضرت پیغمبر علیه السلام د معراج په شپه کړی چې ډېر صحابه او محدثین په دغه باندې دي امام نووي چې جمهور علما په دغه باندې دي نو هلته بیا هغه آیت مبارکه په تفسیر کې ما زاغ البصر وما طغى چې یو وارې د الله دیدار نصیب شو بیا په بل طرف سترګې نه دي تېرې کړې تر یوه نه بیا په بل طرف سترګې د ده نظر د ده نه ده تېر شوی نو د زړه سترګې هم چې خلاصې شي د الله د انواراتو مشاهده وکړي بیا یې نورو طرفو ته سترګې نه ځي موږ چې ګورو نورو شیانو ته نبي علیه السلام یې څوک چې ښه بنګله وویني ښه موټر دې چا وویني ښه باغ او ښه دوکان دې چا وویني په نظر د عبرت خو دې ورته ګوري خو په نظر د محبت دې نه ورته ګوري په نظر د عبرت دې ګوري چې اوس دغه سړي په دغه بنګله باندې څومره روپۍ لګولي دا به په حلاله ګټلي که به په حرامه ګټلي د دغه نعمت په خدای پاک په قیامت کې د ده نه پوښتنه کوي چې ده د دغه نعمت څومره شکر ادا کړی ده چې یو ښه دوکان دې چا وویني ښه باغ دې چا وویني ښه موټر دې چا وویني داسې د عبرت په نظر دې ورته ګوري خو د محبت په نظر دې نه ورته ګوري که محبت په نظر یې وکړه دستي یې ته په زړه کې محبت په یوه طرف پیدا کېږي چې چا بنګلې ته په نظر د محبت وکړه یې د مینه او محبت د بنګلې پیدا کېږي نو دا یې د سوچ فکر شي چې داسې بنګله مې جوړوئ چې چا موټر ته په دغسې محبت وګوري چا دوکان ته وګوري د چا باغ ته وګوري چې په کوم شي ته په نظر د محبت وګوري هغه شی په زړه کې ځای نیسي نو څوک چې د الله طرف ته سترګې خلاصې شي بیا یې نور شیان په زړه کې ځای نه نیسي او دا په برکت د دغه استعداد سره راځي حتی وایي دغه استعداد د دومره سړی وکړي چې د ژبې نه نیولې تر زړه پورې او د بدن په ټولو حصو کې د نوم د الله ځای شي دا کېږي چې انسان په شی معنا باندې کوشش په ذکر کې وکړي ټول بدن د انسان د خدای په ذکر باندې راځي زموږ طریقه کې پنځه ځای د انسان په سینه کې دي چې موږ استعداد ورکوي چې الله الله کې ویل کېږي د چپې نه لاندې باندې د ښیته نه لاندې باندې او مابین د سینه کې پنځه ځای دلته دي او یو ځای بیا دلته په ټنډه کې ورکو دا د ککرۍ کې دي دغه انسان چې دا شپږ ځایونه چې په ذکر جاري شي د دغه سره دا د ذکر سلطان سره بیا ټول بدن په ذکر راځي
حتی ویښتان هم بیا ذکر کوي. د انسان وینې، د انسان غوښه او هډوکی هم د خدای پاک په عشق باندې منور شي، ټول د الله په ذکر لګیا شي. او دا مشاهده موږ مشاهدو کې شوې ده. ما بار بار دا قصې درته ذکر هم دي. شیخ صاحب دادمت رحمت الله تعالی علیه د کشتم خلیفه صاحب باره کې یو خلیفه و، کوټه کې شیخ الحدیث هم و، د دادمت خلیفه صاحب په نامه یادېده. قبر مبارک د زه ورغلی هغه د ملالي ټیف کوو، وایي چې وینې په شیشه واچوله، دستي الله په ولیکل شوه. کشتم خلیفه صاحب مبارک چې مشهوره په شیخ المشایخ صاحب سره د نن سبا ډېر خلیفه صاحبان لري. د دغې په کوټه کې اپریشن، کراچي کې اپریشن د زړه کوو، نو هغه ډاکټر وایي قصه کړه چې د هر څاڅکي چې په مځکه لګېدو الله په لیکل کړي. نو دا کتابونه چې لیکي دا واقعات خو بیا انشاءالله العزیز خدای پاک دې پوره کړي. زه لګیا یم پر لیکلو باندې د دغه شیانو انشاءالله بیا به تفصیلي بیان ما په پښتو کې هر څوک وویني، ټول بیان خو اوس نه شو کولی. خو دغه واقعات دا که رښتیا یې په رښتیا باندې څوک وکړي دا ذکر، په رښتیا یې وکړي، په عشق و محبت یې وکړي، نو ټول بدن د انسان په ذکر د خدای پاک باندې راځي. حتی تابوت کې ذکر وي. زما یو ملګري د اوله اتفاق اوله وظیفه مې ورکړه، څه وخت بعد راته ویې منصره کې یو مولوي ته مفتي ته وایي زه چې دا ذکر درته د زړه ذکر کوم، اخر د زړه مې حرکت پېښ شي، زه یم چې ودرېږم نور بدن هم دغسې حرکت راځي که نه راځي، چې خپل قدر ته نظر وکړم دغسې په خیال کې چې ویم چې دا الله الله وي، وایي دا هره بده مې داسې داسې غورځي، دا غورځېدل شروع کړي، پوهېږم چې هره یوه اوس الله الله وي د اولې لطیفې سره. حتی قرآن ته متوجه شم دا ورون مې ټوکونه شروع کړي، پښې ته متوجه شم پښه مې ټوکونه شروع کړي. نو د انسان ټول وجود د خدای پاک په ذکر باندې بیا منور کېږي، ذکر جاري کېږي. او د خدای د رسېدن لار، الله ته د وصول لار د الله ذکر ډېر ده. ځکه په دغه ذکر سره خیرې د بدن صفا کېږي، وینځل کېږي. زړه چې څومره صفا کېږي نو د الله محبت کې ځای کېږي. چې بې ذکره وي، زړه غافله وي، نو د شیطان وایي تیارې شونډې پکې ایښې وي، وسوسې شروع کړي. خو چې ذکر شروع شي، هغه حرارت د ذکر، ګرمایش د ذکر چې هلته تیر شي، شیطان هلته سوځي، لکه په اور چې سوځي، وایي دا ذکر داسې حرارت لري. او کوم انسانان چې ذکر کوي، اول وختو کې وایي چې د ذکر په وخت کې څه تکلیف ورته پیدا کېږي، زړه یې تنګېږي، بوج ورځي په سر باندې. نفسبات کې اول وختو کې کله په تنګېږي، بوج ورځي په وجود باندې، حتی ګرمایش پیدا شي، حتی په ژمي کې خولې وکړي. هغه وایي وجه دا چې بدن د ذکر سره اشنا نه وي. کنې ذکر د سکون شی ده، د فضابېدن شی نه ده. خو طبیعي خبره دا ده کوم مرغه چې نوی سره وینیسي، تر څو چې د لاس سره عادت کېږي، دغه مرغه ټوپونه وایي په ازادي. خو دغه مرغان چې وایي په کورو کې عادت شي، د انسانانو سره عادت شي، بیا هېڅ نوع تنګي او تکلیف هغه مرغه ته نه پیدا کېږي. ګورې وحشي شی ده. خو چې د نوی وینیسي، د اول مرغۍ ته وینیسي، ته په زړه باندې لاس کېږدي، داسې داسې به غورځي داسې. دا خلک زرکان په کورو کې ساتي، کوترې په کورو کې ساتي، طوطیان په کورو کې ساتي، او خوشي کې ځي نه، خوشي کې بیا ځي نه. چې اول ناشنا وي، د انسان سره انس نه وي، الفت نه وي، محبت نه وي، نو تنګېږي، وحشت وي، پکې دغه ته وحوش وایي، وحوش طیور. خو دغه وحشي شی ده چې د انسانانو سره ناسته ولاړه تعلق راغی، اخر بیا داسې معلوم شي دا د غره هوسۍ غرڅه، دا خو د انسان ډېر منډې وایي. او په حیواناتو کې ډېر ځیرک د غره په سر باندې ځای نیسي. موږ سره دلته دوره کې طالبان شته دي، یو کور سکه چې موږ تللي وو، کور کې مړۍ کړې وه، بیا دوه غرڅان راوسته موږ ته هلته بیټک ته چې موږ خپله وکته، دا یو ډېر غټ و. نو ملګري موږ پوښتنه تر وکړه چې ځي نه، وایي نه، وایي باسو کله کله داسې د ده د پام غلطي دپاره دا د غره لمنې ده، خو ځي نه. ګورې وحشي شی ده، د انسان نه منډې ویونکی شی ده. خو چې د انسان سره اشنا شو، اوس چې خوش یم کې د غره شی د غره کې خوش که غره ته نه ځي، کور ته راځي. کوم انسان وجود چې د خدای د ذکر سره اشنا نه وي، د اول وختو کې بوجونه دی. موږ ملګري چې زړه لږ برابرېږي دی تر ټیټ شي، ځکه وظیفو کې اثر نه وي. 15 منټه وظیفه وکړي، زړه په تګ شي دی ته جګ شي.
زړه خو په تنګ شو خو دا په تنګي یې پوره کړه. د انسان دا د موږ عوام وروڼه کار کوي په بیلچو باندې په خبرو باندې، خو هره ورځ یې کوي لاسونه یې پاخوي، هغه نه چې وي. خو که طالب او مولي صاحب یوه ورځ ته ور ووایه نو لاس یې تڼاک کړي. که یې بیا ودرېږه چې لاس دې جوړ شي بیا به کار کوم، بلې جمعې په ورځ بیا کار کوم، بیا دغسې تکلیف ورته پیدا کېږي. او چې یوه ورځ تڼاکې شو بله ورځ بیا له کار وکړه، بله ورځ بیا له کار وکړه، اخر د دغه طالب او د دغه ملا لاسونه پاخه شي، بیا دغه کار کړی شي. ما په غره کې مزدوري کړې دي، بیلچې او کلنګان مې ویلې دي. دا خو به داسې مبارک راسره وو، نور وروڼه مې راسره وو، تقریبا یوه نیمه میاشت که څومره موږ په غره کې مزدوري کړې. هغه تکړه عوام رانه وتښتېدل خو موږ ته لاړو نه بیا. هغه مزدورۍ بوج شو بېغو باندې، ځکه دوی حرص و ډېر کار یې کړو او ډېر ګڼ اخر ولوېده. موږ د اوله نه کمزوري و لږ لږ هم کړو، لږ سره اشنا شو، بیا موږ منډې نه ویل. دا ذکر هم داسې اموخت غواړي. صرف دغه یوه خبره کوم چې ملګري باید د ذکر سره ځان اشنا کړي، بیا مشکل نه جوړېږي. موږ بار ملګري ته وایي دلته راشي په مازدیګر کې موږ توجه ورته وکړو، ډېر بوج لري. دا توجه ډېر سړي ته تکلیف ورکوي، زړه ته تکلیف ورکوي، وجود ته تکلیف ورکوي، اعصابو ته تکلیف ورکوي. خو ته زړه پورې وخوره چې خدای زړه صفا کړي. ورته یې چې هلته کښېنه یو څو منټه وظیفه وکړه، چې ته وره ته رسېږي دی بیا پاس باندې ګېټ ته رسېدلی. 4 کاله په یوه وظیفه کې تېر شي، دومره خوند نه شي پیدا لکه یو طالب چې په مینه 4 ورځې وظیفه وکړي، چې په محبت یې 4 ورځې وکړي، بیا یې په اثر باندې سړی پوهېږي. نو ځان اشنا کول ورسره ضرور دي. دا کتابونه لیکي چې ذکر حرارت لري، ګرمایش لري، ځکه شیطان سوځي هلته وخت نشي تېرولی. په انسان باندې په ابتدا کې د ذکر په حال کې څه تکلیف راځي، چې چا په سر باندې بوج راشي، چا زړه په تنګ شي، خو اشنا نه وي. چې د الله د ذکر سره د نوم سره اشنا شو نو بیا الله تعالی وعده ده، الا بذکر الله تطمئن القلوب. د خدای په ذکر په زړه کې سکون پیدا کېږي، راحت او آرام پیدا کېږي، خوشحالي پیدا کېږي. حتی د ذکر په حال کې داسې خوند ورته پیدا کېږي چې بیا ښځه هم ویره شي، اولاد یې ویر شي، په دوکان یې ویر شي، هر څه بیا ویر شي. د ذکر په حال کې چې ذکر کې دومره خوند وي، بیا ټول موږ په بله باندې شو. زموږ ذکر هم په سوچ کې وي. نو ځکه سوچ مو نه ده پوره کړی، چې سوچ نه ده ورک شوی، ذکر ځای نه ده نیولی. د دې وجې نه هلته په تنګېږو نو ځای یو څه وخت تکلیف محنت دا اوس زه د دغه لګېږم چې څنګه جګ شو. اوس دا ملګري ټول به تر کوره تر بازاره تر دوکانه په مجلس ته تاسو په دا لرې په مجلس مه ځئ. دا صرف جومات ته تګ راتګ دغه سړی چې په ذکر باندې وکړي بیا د ذکر په اثر پوه شي چې نه د دوکانداري نه په وتلی، نه د کتاب نه په وتلی، نه د هېڅ شي نه وتلی، صرف په دا لرې باندې. دا نن هم دا تجربه کوي چې دا ځای په دا پښو باندې چې څوک مزل کوي، خصوصا د پښو په مزل ما په خپله تجربه کړی چې هرې لطیفې ته کوشش کړی شروع یې کړي، په دا پښو مزل کوي، د لطیفې په اثر هم د هغه لطیفه کې پوه شي. نو ذکر دا ډېر مهم شی ده. او استنزاع چې دا د خاص کر لفظ دی الله ذکر دا وایي د اولیاو د صاحب د مقام دپاره تر دغه نه فوق ذکر وایي. دا اجماع د اولیاو ده چې تر دغه نه فوق ذکر نشته، اوچت ذکر نشته. په دغه باندې لږ محنت چې هغه زړو کې ځای ونیسي، نقش شي او هلته بیا محبت او سکون پیدا شي، بیا خدای په ټوله پریشانۍ ورسره ختموي.